امریکایانو یو ځل بیا افغانانو سره لوی منافقت او رذالت وکړ. امرالله صالح ته یې د ډیورند کرښې په اړه امریکا تازه څه جواب ورکړی، دی ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. وروسته له هغې چې امرالله صالح په خپله تازه مرکه کې ډیورند کرښه یو غیر رسمي کرښه یاده کړه، نو په جواب کې یې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیاله الیس ویلز وایي چې ډیورند په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوې کرښه ده. الیس ویلز پر خپله ټویټر پاڼه د امرالله صالح د یوې لیکنې په اړه ویلي چې د افغانستان له ملي حیثیته برخمنې سیاسي څېرې په دې خبر دي چې ډیورند په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوې کرښه ده او د بیرته غوښتنو ادعا کول به د سولې مذاکراتو او دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکو ته زیان ورسوي. د ولسي جرګې غړي او د چارو شنونکي نیوکه کوي چې پر ډیورند کرښه د تاسیساتو جوړېدو او اغزن تار غځېدو ټول لګښت امریکا ورکړی او د افغانستان حکومت په جریان کې دی چې متحده ایالاتو او پاکستان پر ډیورند کرښه معامله کړې ده. شنونکي وایي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړېدو پر وړاندې د افغانستان د حکومت له چوپتیا هم ښکاري چې پر ډیورند کرښه معامله شوې ده. څو ورځې مخکې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل له رسنیو سره خبرو کې وویل چې د افغانستان حکومت پر ډیورند کرښه معامله کړې او په همدې تړاو یې له ISI سره 3 پټ تړونونه هم لاسلیک کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر اخره را سره کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.